بل ورځ په کوهستان کې د مرګري راته وختي وخو د شناختی کارت څخه تصویرانو د یو کس تصویر راته وخو وی دا مفتی صاحب په واوره کې 30 کاله پروت و ښه 30 کاله د په واوره کې 30 کاله پروت و 30 کاله بعد چې کوم دی نو چرته یو کس چې و عمر نومې و یار څه و هغه چیلې میلې سرولې چې هغه تللی دی کتلی دی نو دا سړی هلته پروت و چې کله ورغلی دی کتلی دی نو څه خو داسې د هغه علاقې و هغه کس خو پیژنګلو یې نه کېده نو بیا داسې کار کړی دی چې جیبونه ولا کتلي کلی چې ولا جیب کته نو په جیب کې د هغه شناختی کارت راوتی دی هغه شناختی کارت چې راوتی دی نو هغه چې کتلی دی نو هغه د هغه کس نوم چې و هغه نصیر الدین و په هغه کارت کې او دا بیا چې هلته مشرانو ته خبره کړې ده بیا تللی دی نو هغې وی چې دا خو دغه شان نصیر الدین نوم یو کس او هغه تقریبا په 1997 کې تقریبا د نن 30 کاله مخکې دا رک شوی او پته یې نه لګېده چې څه شو څه نه شو داسې واقعات چې یاد ساتئ ګورئ دا اکثر الله د دې وجه نه په دې کې د الله حکمت چې دا یو انسان داسې دی په واوره کې اوسه پورې محفوظ پروت و دې کې د الله څه حکمت یا هغه به راښکاره شي پته به ولګي چې دا به څه چل شوي خو اکثر داسې کېږي کیدی شي دې چا وجلي او د هغه قاتل اوس د سزا ټیم راغلی او الله د هغه غډیل ختم کړي او هغه قاتل چې کوم دی هغه الله سزا ورکول غواړي او د مړي اوس د ځمکې د سر نه بره راغلی او خلکو ته ملو شوي دا ګوایي ای داسې کیدی شي دا هغه وخت سره چا قتل کړي او بیا یې ښخ کړي په دغه واورو کې یا په ځمکه کې ښخ کړي او اوس چې کوم دی نو بیا راښکاره شوي ځمکه کې خو به ښخ ځکه نو چې بیا به خاورې شوی خو په واوره کې جام پروت نو دکه شان ځکه چې دی نو اوسه پورې سلامت وي پروت نو ګورې یاد ساتئ دا الله هغه قاتل له سزا ورکولو دپاره کله ناکله داسې وشي یو مولوي صاحب خبره کوله وی یو کس وی هغه راته خبره کوله چې زموږ علاقه کې یو قاتل چې کوم نو د هغه پته چې ده نو هغه تقریبا چې 15 کاله پس لګېدلې وه او وی پته یې څنګه لګېدلې وه وی هغه یو ورځ په کور کې ناست وی بچي و بیا بچو یې بیا ودونه کړي وی هغه په کور کې ناست نو د ګرمۍ کې کم خیال کړي باران شي چې څنګه باران شي نو بیا زموږ مخکې چې دا کچه کورونه به نو په دې کې د منځ کې اوبه هغه خو ډېر تیز باران ورېږي په دې ګرمۍ کې نو هغه تیز باران د وجې نه په دې کې اوبه ودرېږي په کور کې نو چې کله اوبه ودرېږي بیا چې پکې د بره نه باران په تیزۍ سره راورېږي نو هغه بلبلکۍ غوندې پکې جوړېږي نو هغه کور کې ناست و داسې وی کور والا مو سره ناسته ده وی باران ورېده ښه تیز باران و وی هغې چې تیز باران راورېده ورسره بلبلکۍ وغیره هم پکې جوړېدې بس ویده داسې وخاندل مسکۍ غوندې شو ویې خاندل نو کور والا هم باران ته هم کتل ده ته مو ده ته وایي چې ولې دې وخاندل وی دی ورته وایي چې دا سړی ورته وایي چې یاره بس هسې یو دغه راته رایاد شو مې خاندل وایي چې نه څه د رایاد شو موسم ښه ښکلی دی ما ته ووایه زه ستا کور والی یم وایي چې نه نه بس پرېږده ما ته نه بس بیا ښځې چېرته څوک پرېږدي چې دته څه رایاد شو ولې وخاندل او پسې شوې ده وایي داسې کار شوی و چې که د خیالي په دې اخوا کلي کې 15 کاله مخکې یو کس چې کوم نو هغه چا مړ کړی او تر اوسه پورې د هغه د قتل پته نه ده لګېدلې نو وی چې تا ته پته هغه چا مړ کړی وی چې چا مړ کړی وي هغه ما مړ کړی دکه شان باران ورېده او باران ښه تیز و د باران سمې داسې بربړکۍ کولې دکه شان تیز باران ورېده او په هغې کې دی ما وجلی بس خو یې چاته غږ ونه کې او ورته وایي صحیح ده هغه چې تلې ده بله ورځ چېرته هغه کلي ته به تلي غم ښادۍ دپاره تلې ده چې هلته تلې ده نو هغه هلته کې به ورسره څوک داسې خپله زیاته ملګرې چې هغې سره ښځه خو راز نه شي ټینګولی نو بس هغه چې ده نو ورته یې ویلي چې تا ته پته ده خورې د دې کلي هغه پلانکۍ کس چې مړ شوی و هغه څوک و پته ده ته هغه خو زما خاوند وجلی و او دونه کاله مخکې چې هغه مړ شوی و هغه زما خاوند وجلی و هغه ټایم یې چاته پته نه لګېده او زما خاوند چې کوم دی بله ورځ ما ته خبره وکړه چې زه بلکل نوجوانه لږ وم او هغه ما ته داسې باران ورېده او په داسې باران کې مې وجلی و نو دا هغه بیا د هغې نه بعد چې کوم دی نو په هغه علاقه کې هغه خبره خوره شوه او بیا پولیسو ته خبره ورسېده او راغلې پولیس هغه یې ګرفتار کړ بیا خو د هغه ښځې هم ګواهي کړه او هغه په خپله هم ګواهي وکړه نو په سپینه ږیره باندې راغی سړی ګرفتار شو او هغه قاتل ته چې کوم دی نو هغه ته انصاف میلو شو هغه او کوم قتل شوی چې
نو کم قاتل چې کوم هغه گرفتار شو او مقتول چې کوم نو دونه وخت بعد هغه ته بیا انصاف ملو شو. نو دا د کوهستان دا مسلم چې دا نو دا یاد ساتي چې دا نصیر الدین نو دا کس چې دی چې دا ولې په وره کې دونه وخت پروت و 30 کال 1997 نه او اوس راښکاره شوی دی کیدای شي دا هم الله هغه قاتل له سزا ورکوي. بعضې ټایم د سزا ورکولو د وجې نه الله هغه سید راښکاره کړي خلکو ته چې خلکو ته پته ولګي چې دا پلان کې وخت کې ظلم کړو او دته اوس سزا ملاویږي او دا سزا دونه وخت پس ورته ملو شوه. او که تاسو خیال کړي یاد ساتئ په دې کیسونو کې چې کله پولیس والا داسې انویسټیګیشن شروع کړي نو هغې ته داسې ثبوتونه خامخا ملاویږي چې هغه قاتل ته ورسي چې کله هغې د زړه نه دغه شروع کړي انویسټیګیشن بیا ورته الله هغه لارې په خپله کولاوي. دا صرف د دې وجې نه چې دا قتل دا ګناه کبیره ده او یو عظیم جرم دی. د هغې هغه سزا الله ورکول غواړي هلته به ورسره الله به ورله هلته به خپله سزا ورکوي خو چې دته هم څه ناڅه سزا خو میلو شي که نه چې دا خلک ترنه عبرت واخلي.